جنت اسانه نه دی. څوک چې وایي جنتونه دي او چې دي ما تا ورځ یې وویل جنت ته به ځو د خیره سره. ما نه جنت نسته، ستا په سترګو ولاکه جنت ولیدل. تا څه کړي دي د جنت لپاره؟ څه دې کړي دي د جنت لپاره؟ مړی دې سره کم دی، اجره دې سره کم ده، ختم دې سره کم دی، فاتحه دې سره کم ده، واده دې سره کم ده، عاج دې سره کم دی، عبادت دې سره کم دی، د مسجد پاکي دې سره کم ده، اخلاق دې سره کم دی، لباس دې سره کم دی، ژړه دې سره کم ده، سر دې سره کم دی. په کم یو شي سره ته د جنت لایق ځان ګرځې. ان المتقین په تحقیق سره جنت دی د پاره د پرهیزګارانو. پرهیزګاره چاته وایي؟ چې فلمو ته ناست دې ته هم پرهیزګاره وایي، چې شوکو ته ناست دې ته هم پرهیزګاره وایي، چې ځان یې د هندوانو په رقم باندې سم کړي دې ته هم پرهیزګاره وایي. من تشبه بقوم فهو منهم. تاسې ما څخه خوا مه بدوئ. رسول الله وایي هر هغه سړي که د یو قوم سره ځان مشابه کړي هغه سړی به په هغه قوم کې راپورته کړي. ما داسې انسانان مسلمانان لیدلي دي والله قسم په خدای درته اخلم که ما ته کافر و مسلمان نه معلومېږي چې کله یې کفر دی کله اسلام. د مسلمان خو جامه باید د کافر څخه جلا وي ثقافت. ما په هندوستان کې ورته کتل مسلمانانو کافرانو سره ګډ و مسلمان یې ما ولاکه پېژندي. په میدان کې مې پوښتنه وکړه چې راوته مې درته وویله چې د کعبې شریفې د قبلې طرف ځینې وپوښتل لمونځ وکړم بارولو هغه پلانکی چې ناست هغه مسلمان دی. ای مې کټ مټ هندو د هغه رقم سر ودرشي. زه چې ورغلم ما قبله کوم طرف ته ده نه ور معلومه چې قبله کومې خوا ته ده. مسلمان و خلاص په نامه مسلمان. جنت اسانه نه دی. څوک چې وایي جنتونه دي او چې دي ما تا هغه ورځ یې وویل جنت ته به ځو د خیره سره. ما نه جنت نسته، ستا په سترګو ولاکه جنت ولیدل. تا څه کړي دي د جنت لپاره؟ څه دې کړي دي د جنت لپاره؟ مړی دې سره کم دی، اجره دې سره کم ده، ختم دې سره کم دی، فاتحه دې سره کم ده، واده دې سره کم ده، عاج دې سره کم دی، عبادت دې سره کم دی، د مسجد پاکي دې سره کم ده، اخلاق دې سره کم دی، لباس دې سره کم دی، ژړه دې سره کم ده، سر دې سره کم دی. په کم یو شي سره ته د جنت لایق ځان ګرځې. ان المتقین په تحقیق سره جنت دی د پاره د پرهیزګارانو. پرهیزګاره چاته وایي؟ چې فلمو ته ناست دې ته هم پرهیزګاره وایي، چې شوکو ته ناست دې ته هم پرهیزګاره وایي، چې ځان یې د هندوانو په رقم باندې سم کړي دې ته هم پرهیزګاره وایي. من تشبه بقوم فهو منهم. تاسې ما څخه خوا مه بدوئ. رسول الله وایي هر هغه سړي که د یو قوم سره ځان مشابه کړي هغه سړی به په هغه قوم کې راپورته کړي. ما داسې انسانان مسلمانان لیدلي دي والله قسم په خدای درته اخلم که ما ته کافر و مسلمان نه معلومېږي چې کله یې کفر دی کله اسلام. د مسلمان خو جامه باید د کافر څخه جلا وي ثقافت. ما په هندوستان کې ورته کتل مسلمانانو کافرانو سره ګډ و مسلمان یې ما ولاکه پېژندي. په میدان کې مې پوښتنه وکړه چې راوته مې درته وویله چې د کعبې شریفې د قبلې طرف ځینې وپوښتل لمونځ وکړم بارولو هغه پلانکی چې ناست هغه مسلمان دی. ای مې کټ مټ هندو د هغه رقم سر ودرشي. زه چې ورغلم ما قبله کوم طرف ته ده نه ور معلومه چې قبله کومې خوا ته ده. مسلمان و خلاص په نامه مسلمان. جنت اسانه نه دی. څوک چې وایي جنتونه دي او چې دي ما تا هغه ورځ یې وویل جنت ته به ځو د خیره سره. ما نه جنت نسته، ستا په سترګو ولاکه جنت ولیدل. تا څه کړي دي د جنت لپاره؟ څه دې کړي دي د جنت لپاره؟ مړی دې سره کم دی، اجره دې سره کم ده، ختم دې سره کم دی، فاتحه دې سره کم ده، واده دې سره کم ده، عاج دې سره کم دی، عبادت دې سره کم دی، د مسجد پاکي دې سره کم ده، اخلاق دې سره کم دی، لباس دې سره کم دی، ژړه دې سره کم ده، سر دې سره کم دی. په کم یو شي سره ته د جنت لایق ځان ګرځې. ان المتقین په تحقیق سره جنت دی د پاره د پرهیزګارانو. پرهیزګاره چاته وایي؟ چې فلمو ته ناست دې ته هم پرهیزګاره وایي، چې شوکو ته ناست دې ته هم پرهیزګاره وایي، چې ځان یې د هندوانو په رقم باندې سم کړي دې ته هم پرهیزګاره وایي. من تشبه بقوم فهو منهم. تاسې ما څخه خوا مه بدوئ. رسول الله وایي هر هغه سړي که د یو قوم سره ځان مشابه کړي هغه سړی به په هغه قوم کې راپورته کړي. ما داسې انسانان مسلمانان لیدلي دي والله قسم په خدای درته اخلم که ما ته کافر و مسلمان نه معلومېږي چې کله یې کفر دی کله اسلام. د مسلمان خو جامه باید د کافر څخه جلا وي ثقافت. ما په هندوستان کې ورته کتل مسلمانانو کافرانو سره ګډ و مسلمان یې ما ولاکه پېژندي. په میدان کې مې پوښتنه وکړه چې راوته مې درته وویله چې د کعبې شریفې د قبلې طرف ځینې وپوښتل لمونځ وکړم بارولو هغه پلانکی چې ناست هغه مسلمان دی. ای مې کټ مټ هندو د هغه رقم سر ودرشي. زه چې ورغلم ما قبله کوم طرف ته ده نه ور معلومه چې قبله کومې خوا ته ده. مسلمان و خلاص په نامه مسلمان.